په کونړ کې د وروستۍ شدید زلزلې له امله په څوکۍ او نورګل ولسوالیو کې سلګونه تنه مړه او ګڼې مېنې ونړېدې چې اوس د یادو سیمو پاتې اوسېدونکي په دا ډول نږدو شپږ لویو کیمپونو کې د لنډ مهال لپاره مېشت شوي. که زلزلې د کورنیو غړي واخیستل او مېنې یې ویجاړې شوې، خو د دغه ماشومانو زده کړې یې هم ټکنۍ کړې. تازه دغه ولایت کې د پوهنې ریاست تر چتر لاندې د یو خیریه بنسټ پر مټ د ماشومانو لپاره په خاص کونړ څوکۍ او نورګل ولسوالیو په لنډ مهاله میشت غالو کې 22 ټولګي جوړ او تدریسي بهیر پکې پیل شو. الحمدلله دغه نننۍ برنامه چې کومه ده دا زموږ په ټولو کمپونو کې ده. هر هغه ځای چې هلته زموږ ورونه را مهاجر شوي دي یا متاثر شوي دي او دغه کمپونه ته جوړ شوي دي، د هر کم کې زموږ دغسې ښوونځی شته دی الحمدلله. بل لور ته په میشت غالو کې استوګن خوښ دي چې د 2 ځنډ وروسته یې د ماشومانو پاتې او ټکنۍ زده کړې بیا ځلې پیلېږي. الحمدلله دلته کیمپ کې زموږ د ماشومانو دپاره زده کړې زمینه برابره شوه. الحمدلله دا پاتې زده کړې به دلته سرته رسوي. موږ غواړو چې په آینده کې زموږ په سیمو کې زموږ کوم علاقې چې دي هلته زموږ ماشومان وکولی شي چې زده کړه ترسره. دا ماشومان که څه هم د دغو لنډمهالو ټولګیو پر فعالیت خوشحاله دي، خو غوښتنه کوي څو ورته په خپلو سیمو کې ویجاړ شوي ښوونځي بیا ځلې ورغول شي. زموږ مکتبونه وران دي، کورونه هم وران دي، جوماتونه هم وران دي. موږ غواړو چې کورونه هم جوړ شي، جوماتونه هم جوړ شي، مکتبونه هم جوړ شي، موږ خپله سبق په کور کې ووایو. موږ غواړو چې مدرسې هم جوړ شي او کورونه هم جوړ شي چې موږ خپل مکتب. د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې د وروستۍ مرګونې زلزلې له امله د 4 ښوونکو په ګډون 222 زده کوونکي وژل شوي او د 10 ښوونکو په ګډون 882 نور ټپیان شوي او د دې ترڅنګ 306 ښوونځي او مدرسې چې ځینې یې په بشپړ ډول ویجاړ او ځینې نور بیا تخریب شوي.